बिल्कुल वही करो माशाल्लाह कुल असेज दे जबरदस्त गहराई इसका जबरदस्त हाँ गोट दे او سمندر ته روان دی زموږ پښتون دی وانر دی ماشاءالله زبردست بشیر بس زبردست را دې خواږه سمندر تیار دی السلام علیکم مرګورو دا وخت تاسو ګورئ په ځل هادي پیشر په سنوري پاینټ کې موجود یو او ان شاء الله روان یو دنه سمندر ته بنالۍ کې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ مرګورو سره شیر کړئ دا زموږ پښتانه مرګري دي خالګي ترازون کما دام پښتانه دي دنه روان دي سمندر ته او دا زموږ مرګري دي ډاکټر صاحب سانولا بشیر عارف استاد جنونه په سمندر کې درې مورز ده یوې پارټۍ سلاړ شي راوځي بیا اوس بل سره ځي بس ماشاءالله او دا لانج زموږ نن نه دی د خیره دعا کوو چې پروردګار مو په خیر بوځي په خیر باندې مړه کې مونږ امین امین بیا زموږ نابالغ ډرایور را سره بیا دی معصوم را سره دی الله دې خیر وکړي دعا کوم یاد ساتئ او چینل سره سبسکرایب کړئ د خیره ویډیو لایک کړئ ان شاء الله ټول مرګرو ته خواسته چې لایک کوئ سبسکرایب کوئ بس مرګورو روان شو سمندر ته د خیره دا وګوره مرګورو دا یوې پښې خاوند دی ښه ګوټ دی او سمندر ته روان دی زموږ پښتون دی میانو شوقي دی سمندر ته دننه نوځي دې لانجونو ته اوس راخېږي ښه دې لانج ته اوس راخېږي شکار له ځي د سمندر شوق چې دا ډېر بد دی او زموږ دا ډاکټر صاحب نه دی دا ډاکټر صاحب نن دې بیا هسپتال نه چوټي ده بس هغه چوټیانې کوه د خیره دا هم بس شوقي سړی هسپتال پرېږدي دې سره سمندر ته ځي ورګورو هوا سیوا ده سمندر کې ورم سیوا ده چپې لکه ډېرې وایي دا وګوره کښته یې کښته پورته کېږي دا خلک ولاړ دي شکار کوي کښتو والا خطر نن دا سلام چې غټ دی بدله کښته یې ده بله کې چې موږ راځو خرابه وه ډاکټر صاحب په سټیک باندې شکار کوي ورګوره دا لانچونه چې کوم دي دا کښتۍ دا ټول ششمهیې ته او ډنګریانو ته ولاړ دي دلته ششمهیې او ډنګریانې ډېر لګي دي غره یخ ته دا غر د سمندر منځ کې دی تقریبا موږ هغه سیټ ته وړو هغه سیټ ته موږ وړو انشاءالله شکار به وګورو دا ټول آس پاس ولاړ دي دا تاسو وګورئ आवाज नहीं बता समझी मैंने सोचे खैर मरगुर औरम दा समंदर तेज दे हवा लगी हाँ ورم څنګه دی ورم لانچ خې جړقې خوري قلار لګه ورم مازیګری دی نو ماشاءالله سمندر ترانه کیمرا وانر دی ماشاءالله زبردست بشیر بس زبردست را دې خواږه سمندر تیار دی کیلو دا کیلو نو سیوا ده ماښام شو د نور سترګه کېناسته
समंदर کې ورم سیوا ده لانچونه ولاړې شکار کوي د چرنې غره یخته موږ هم ګزاره وشوه څه څه دانې هم د ورځې راویستې خط سره وباسه ماشاءالله 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 مولا دی که نه ماشاءالله ښکلی سیز دی زبردست بلکل وی پی ډاکټر صاحب تکړه شه سره وباسه ماشاءالله روشته که تیګه راوښی وه ماشاءالله تیګه راویسته زبردست ریکارډ دې جوړ کړو ډاکټر صاحب ورلډ ریکارډ دې جوړ کړو تیګه دې راویسته ماشاءالله झटके शोर हो गए कैमरा वाला समंदर तो भूल ही गया लगा माशाल्लाह हीरा खा रोचे तक करके देखो रावाड़वा हीरा दगा ना क्रास हीरा दा खास सेज दे कोले सेज दे मजेदार माशाल्लाह कम क्या अलूजी دا خیال ته تر کې پشانته دی ها دا سم شعر ہے غټ حالت نیمه کیلو دی غټ خو دی غټ خو دی اوازره مات شو ها مات نه دی دې شي نورانی ولې دی مرګور دا چې هغه ولر د ویډیو کې ته خو دلو دا چې الوزي وګه هغه ما ده کاپی الوزي هاي 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 پدې جالې راونی دوبو بسرو دا بیا مو دې زاد تو تر کې پشان دي خیر دې تیرے خیر اڑانے براو کو ورم سیوا ده माशाल्लाह लगी उचत का खसेज दे हाँ होता था बिल्कुल वही पेलस बजे मरगुरु तेज हवा था वो के वरम सम सेवा दे आलांच तो गुरिदा सिनी गीगो कता की दा हाल जमंगम दे सम शिकारम नष्टा دا بل ولاړ دا وګوره اسوره مسلسل دا موسم خو ان شاء الله نن ډیر راتل سم تاریخ دی الله ډیر خراب دي سخت هوا ده کشته نه غني غوله کشته دا تاسو وګورئ دا صورت حال زمونږ هم دی الله دې خیر وکړي نو وګوره دا سني غني غکیږي نه د موسم حالات پته تا لګوم چې لګي ویني لاین څنګه وي نورم مرغور زمونږ دا انجل بلیڈ لیدلې ده او سمندر में गिर गया यार क्या कर रहा है आराम से झूला 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 हाँ झूला वाला डूब गया ओ यार तेरा दिमाग खराब था यार क्या किया तुमने पाने वो गर्जोरा बेल्टे वो गर्जोरा सी घिनले और करे ओ हो ये क्या हुआ भाई क्या ऑर्डर गलत करो सो जा زمونږ د ګاډي زمونږ د کشته انجړ پمپلیټ شلواله او پټه شلواله وا د تم ټلیفون کو راو وخت چې رایا ته لاړ ته سمندر ته کاته ولې دا او د شوي ولس بجې څو وو پانام سمندر ته ولې دا پمپلیټ هم سمندر ته ولې دا
کار خراب شو مرګرو بس الله دې رحم وکړي ودرېدو نو مړه تو مانداو کیا چیز ہو ړوندو مړه اسے بیلٹ پڑا ہوا ہے بیلٹ یا اس سے پوچھو کوئی اور پرانا بیلٹ ہے تو دے دو اس کو بول دو گلوے کا پرانا بیلٹ ہے تو دے دو پرانا مسئلہ بن گیا یار دا زمونږ لانچ خراب دی پلیټ یې شلولی پلیټ یو پلیټ خو سمندر ته واردو خو بل سپروت راله رایې کو نو اوس پانین دواړه سمندر ته وارتلی ګوره څه کېږي په لاس هم چېرته ور ولګو شپې 11 بجې دي الله خیر کو بل پلیټ ورسره و بس با بل پلیټ باندې په لاس ټرای کوو نو الله دې رحم وکړي بس ملګرو الله خیر کو الله انجلاله یوه بلیټ کې سمندر ته ولیدو بیا خو زوړو سره بلو هغه بلیټ یې راله راکړه اوس یې ورته لګو د خیر اوس لیدلی شئ د مزدین جړلی د شپې 11 بجې دي شلولی و بل ځای له تلو ته میان نه و زه خو د خیره میلاو شو اوس یې استاد لګی و بس روانېږو به ورم هم ډېر څه وا د لانچ داسې جوړقېږي الله خیر ملګرو د شپې 12 بجې دي ځای بدلوو هلته میان نه و لانچ خو م جوړ شو کښتۍ جوړه شوه اوس روان یو دا ډېر سخت ټایم دی موږ روان یو د شپې چې دا سفر کوې که نه دا ډېر سخت دی هوا هم ده هغه هم ده موږ ځای بدلوو هېڅ پته نه لګي بس روان یو توکل یې په خدای باندې وی ګوره ښه ما څه کړي ما پوره لاړه بس دی بس دی لاړه موږ ټولو خوړل ده پوه شوې دا وماته می دی میان نشته سمندر کې څه وړوکی پوتا زبردست ماشاءالله ماشاءالله دے پاونه غټ بس مرګرو لاړه مو خړه لاړې مطلب سم تاوان مو کوئی څه مونږ نه ول د شپې رمنه سمندر سم ته شو بدترینه هوا وه په دې څو دانې میان مو نیول بس داسې نقصانات پکې راځي ای استاده او ټول کنارې ته روان دي د خیره موږ هم روان یو ټول په لاړه کې نقصان بس مرګرو راووتو کنارې ته دا حساب کتاب کوو د خیره او دا ملګري سره پیسې په لاس کې دي خوا خرچه تقریبا 2000 نه پورته راغله زما 50 روپۍ واپس راکړه دا ټول خلک راووتل دا دي کښتۍ مې راته خرابه شوې وه او هوا هم ډېره سیوا وه شکار هم ونه کړو صحیح تاوان هم وکړو خو دا په شکار کې دا راځي کله به سمندر ته خوري او کله به تا خوري او په مخه